وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شرعي مسئلې متعلق سوال کړی دی. دی وایي چې ویښتانو ته تور رنګ ورکول دا جایز دی او که نه. دویم سوال یې دا دی چې د دې سره غسل وځي او که نه که چا ویښتانو ته تور رنګ ورکړی وي. د یاد لرئ د لومبنۍ مسئلې جواب دا دی: ویښتان سپین په خپل حالت باندې پرېښودل، که د یو چا ږیره سپینه شي او یا د یو چا د سر ویښتان سپین شي او په خپل حالت باندې سپین پرېږدي نو دا جایز دي. البته که هغې ته نکریزه ورکي یا زیړ رنګ ورته ورکي نو دا مستحب عمل دی او د ثواب عمل دی. صحیح مسلم کې دا روایت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو د سپینو ویښتانو ته رنګ ورکوئ، یعنې دې له تغییر ورکوئ، بدلوئ. واجتنبوا السواد، خو د تور رنګ نه ځان ساتئ. نکریزه ورکول یا زیړ رنګ ورکول یا بل رنګ ورکول دا مستحب عمل دی او د ثواب عمل دی. دریم هغې له تور رنګ ورکول یا تورې نکریزې ورته ورکول دا منع دي، دا د ګناه عمل دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارکه دی چې په آخره زمانه کې به داسې خلک پیدا شي چې هغې به رنګونه ورکوي، تور رنګ به ورکوي، تورې نکریزې به یا تور رنګ به لګوي. سید الکائنات فرمایي لکه د کوترې د سینې چې کوم رنګ دی تور، دغه شان به د خپلو ویښتانو ته تور رنګ ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یجدون رائحة الجنه، دا خلک به د جنت بوی هم محسوس نه کي. نو خلاصه د جواب دا رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړې ده. یو روایت کې دا هم راځي چې څوک تور رنګ ورکوي خپلو ویښتانو ته سود الله وجهه یوم القیامه، الله رب الکریم به د قیامت په ورځ باندې د دوی مخونه تور کی. نو خلاصه د جواب دا شوه چې سپین ویښتان په خپل حالت پرېښودل جایز، نکریزه ورته ورکول دا مستحب عمل دی او تورې نکریزې یا تور رنګ ورکول دا ګناه ده او د دې نه ځان ساتئ. د دویم سوال جواب یې دا دی، دی وایي که چا ورکړی غسل ورسره وځي او که نه. دا یاد لرئ دی سره غسل وځي. وجه دا ده چې غسل هله نه وځي چې کله ویښتانو ته لاندې اوبه نه رسېدی، چونکې دا دومره زیات پیډ نه دي چې لاندې ویښتانو ته اوبه نه رسي. لاندې چونکې ویښتانو ته اوبه رسي نو د دې وجې نه دې سره غسل دا کیږي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شرعي مسئلې متعلق سوال کړی دی. دی وایي چې په نوکانو کټ کولو سره اودس ماتېږي او که نه. دویم سوال یې دا دی چې یو کس په حالت د احرام کې و، احرام یې اچولی و او چا ورته ناخن کاټ ورکو، د په هغې باندې خپل نوکان کټ کړه او د آخري نوک ته چې کله راورسېدو نو ورياد شو چې زه خو په حالت د احرام کې یم. سوال دی دا کوي چې په دې باندې څه لازمیږي او که نه. دا یاد لرئ د لومبنۍ مسئلې جواب دا دی چې د چا اودس وي او نوکان کټ کي نو په نوکانو کټ کولو باندې اودس نه ماتېږي. دویم مسئلې جواب دا که یو کس تش احرام اچولی وي یا د احرام څادر یې اچولی وي یا یې نیت نه یې کړی، تلبیه یې نه یې ویلي د حج او د عمرې. یاد لرئ په تش څادر اچولو باندې، په احرام اچولو باندې چې لا یې نیت نه دی کړی او یا یې له تلبیه نه دی ویلی نو که د نوکان کټ کړي وي نو په ده باندې هېڅ هم نه لازمیږي. البته که د احرام څادر اچولی وي او د هغې نه پس نیت او تلبیه هم کړي وي نو د هغې نه پس زموږ فقهای کرام لیکي که چېرته د دواړو لاسونو نوکانې کټ کړي وي یا د دواړو خپو نوکانې کټ کړي وي یا د یو لاس او یا د یوې خپې نوکانې کټ کړي وي نو دم پې لازمیږي. او که چېرته د یو لاس یا د یوې خپې نوکانې کټ کړي وي خو د 5 نه کم وي، مثلا یو نوکې کټ کړی وي یا 2 کټ کړي وي یا 3 یا 4، پوره د یو لاس یا پوره د یوې خپې نوکانې نه یې کټ کړي، کم وي د هغې نه، په دې صورت کې دم خو پې نه لازمیږي. البته د یو نوک په مقابل کې په بدل کې صدقه پې لازم ده، صدقه دې وباسي. دا مسله در مختار هم لیکلې ده، دا مسله فتاوا هندي هم لیکلې ده. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شرعي مسئلې متعلق سوال کړی دی. دی وایي چې یو زنانه یوې ماشومې لپی ورکي
سوال دا کوي چې دغه ماشومې نکاح د خپل اولاد بچو سره کولی شي او کنه. دا یاد لرئ دا مسله فتاوا دارالعلوم دیوبند هم لیکلې په 8م جلد کې او د فقه نورو کتابونو هم لیکلې ده. کومه ماشومه چې د کومې زنانه پی اوس کې دغه ماشومه د دغې زنانه د هغې رضایي لور شوه او دغه زنانه د دغې ماشومې رضایي مور شوه. دا یاد لرئ چې دغه ماشومه صرف د دغې زنانه لور شوه نو د دغې ماشومې نکاح د دغې زنانه د اولاد او د بچو سره که هغه د دې نه مشران وي او که د دې نه کشران وي او که د دغې ماشومې سره یو ځای پیس کلي وي د دې ټولو سره د دغې ماشومې نکاح نه کیږي ځکه په پیس کلو باندې صرف دغه ماشومه جنۍ د دغې زنانه خپله شوه نو خپل اولاد ته که مشران وي که کشران وي یو ته هم نشي په نکاح کولی. البته د دغې جنۍ چې چا پیس کلي که د دې نورې خویندې وي نو هغه نورې خویندې دا زنانه خپلو بچو ته په نکاح کولی شي ځکه هغه نورو خویندو به پی نه ایسکلي چې کومې ماشومې پیس کلي دي صرف د هغې نکاح حرامه شي د دغې زنانه په اولاد باندې د هغې په بچو باندې. باقي که د دغې ماشومې نورې خویندې وي دغه زنانه یې خپلو زامنو ته په نکاح کوي نکاح کولی شي یا د دغې زنانه لوڼه وي چا چې دغې ماشومې ته پی ورکړي دي دغه زنانه خپلې لوڼه هغه د دغې ماشومې ورونو ته په نکاح ورکوي نو ورکولی شي. نو خلاصه د جواب دا ده چې دا حرمت د جانبینو د طرف نه ده چې د دواړو طرف نه په یو بل باندې حرامیږي بلکې صرف دغه ماشومه جنۍ چې چا پیس کلي دي دا د دغې زنانه په نارینه اولاد باندې حرامه ده د هغې سره نکاح نه کیږي ځکه دا ماشومه د دغې زنانه د هغې لور شوه دی. باقي د دې نه علاوه نور بچي یا جنکۍ یو بل ته دوی په نکاح دا ورکولی شي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شرعي مسئلې متعلق سوال کړی دی. دی وایي چې شفق احمر دا څه ته وایي. دویم سوال یې دا دی چې د ماښام د لمانځه وخت څومره دی. دا یاد لرئ د لومبنۍ مسئلې جواب دا چې شفق احمر هغه سروالي ته ویلی شي چې کله د ماښام نور سترګه پرېوځي نو یو سروالی پیدا شي د نور غورځېدو طرف ته دې ته شفق احمر وایي. د دویم سوال جواب یې دا دی چې د ماښام لمونځ څومره وخته پورې کول پکار دي. دا یاد لرئ چې کله نور سترګه وغورځي د دې نه پس بیا سروالی وي دغې سروالي وخته پورې چې دا لا نه غایب شوی صاحبین وایي چې دغې وخته پورې د ماښام لمونځ کولی شئ. حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې دغې سروالي پسې بیا سپینوالی پیدا شي چې لا دغه سپینوالی وي او ختم شوی نه وي تر هغې پورې د ماښام لمونځ کولی شئ. د هغې نه پس بیا توروالی پیدا شي بیا شپه شروع شي د ماسخوتن مخ شروع شي. د ګنټو په اعتبار سره زمونږ د فقه کتابونه لیکي چې په بعضې علاقو یا بعضې موسمونو کې د ماښام لمونځ تر 1 ګنټې پورې کولی شي او په بعضې علاقو کې یا د بعضې موسمونو په اعتبار تر 1 ګنټې او 15 منټو پورې هم د ماښام لمونځ کول جایز وي او په بعضې علاقو کې تر 1 ګنټې او 20 منټو پورې هم کولی شي. خلاصه دا ده چې د 1 ګنټې او 15 منټو پورې یا 1 ساعت 20 منټو پورې د ماښام لمونځ دا کولی شي. خو احتیاط دا د فقها لیکي چې کله هغه سروالی وي تر هغې وخته پورې لمونځ کول پکار دي د هغې نه رستو کول نه دي پکار. البته که مسافر وي یا معذور وي نو هغې سپینوالي پورې هم د ماښام لمونځ کولی شي د حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله د قول مطابق. كالريح تقتلع الحياة كالموت يأتي